الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. محترم مسلمانانو، د سورة آل عمران د آیات یو ښکلی دعوت دی د الله رب العالمین ټولو بندگانو ته، که هغه یهود دي، که نصارا دي، که مجوس دي، که هندوان دي، که سیکان دي، که مشرکان دي، که د هغه زمانې کافرو او که ننني دي او تر قیامته چې څومره کافر دي، د آیات ټولو کافرانو ته د اسلام د توحید د الوهیت دعوت ورکوي. د آیات هغه آیات دی چې رسول الله علیه الصلاة والسلام به اکثر د سحر په سنتو کې په دویم رکعت کې لوسته، او دا هغه آیات دی چې رسول الله علیه الصلاة والسلام به اکثر بادشاهانو د کافرو بادشاهانو ته په خطونو کې دا آیات لیکه، ولی آیات کې ټول توحید ته دعوت دی. نو ځکه رسول الله علیه الصلاة والسلام بادشاهانو ته په خطونو کې لیکي. کله چې ابو سفیان لا مسلمان شوی نو او هرقل بادشاهو چې دا د رومیانو بادشاهو عظیم الروم قیصر به ورته ویلي، ابو سفیان د هرقل مخې ته حاضر ځکه هرقل دوی راوغوښتل تفصیلی گفتگو تفصیلی خبرې وشولې چې دا څنګه نبی دی، نسب څنګه دی. هغوی ویل نسب ښه نسب دی، غدر دوکه کوي نه نیکي، ملګري ورځ په ورځ زیاتیږي، او ملګري څوک دي ضعیفه کمزوري خلک ډېر ملګري کېږي. ډېرې خبرې تفصیلي وشولې. ابو سفیان وی رسول الله علیه الصلاة والسلام په دې وخت کې خط را لېږلی، ثم جیء بکتاب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. بیا د رسول الله علیه الصلاة والسلام خط راوړلی شي، ځکه هغه خط رسول الله علیه الصلاة والسلام هرقل ته را لېږلی. اخط چې ولسته په اخط کې سو بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله. دا خط محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام لیکي او بسم الله هم لیکلی و. ډیر زمونږ استاسو ناپوهه مسلمانان د خط په اول سر کې 786 لیکي 980. د ابجد حساب دی، دا د جادوګر او مشرکانو حسابونه دي. دا شرعي بسم الله نه ده. څوک به اسمه تعالی لیکي، دا بسم الله به د مکی مشرکانو لیکله. شرعي مسنون بسم الله په لیکلو کې بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله. دا خط محمد رسول الله لیکي، چاته لیکي؟ الہ هرقل عظیم الروم. هرقل بادشاہ ته لیکي چې د رومیانو بادشاہ دی، سلام علی من اتبع الهدى.
سلام کافرانو ته زمونږ دین کې نشته، په څه طریقه به موږ د هغوی سره سلام کوو؟ موږ به ابتدا د سلام په هغوی نه کوو، که هغوی په موږ سلام وکړي وعلیکم به وایو. اوس په خط کې سلام لیکل هغوی ته په څه طریقه به سلام علی من اتبع الهدى، سلامتیا امن د الله د طرفه د هغه چاته ورکړی شي چې څوک د هدایت پسې رواني. د الله رب العالمین د طرفه امن دا یو دعا ده، او دعا د هدایت والاو ته کېدلی شي. اما بعد، اسلم تسلم، اسلام راوړه محفوظ به پاتې شي، بچ به پاتې شي. حکومت، نظام، عہدے، ملک، هر څه به د ځای په ځای پاتې شي. اسلام داسې دین نه دی چې کافر ته دعوت ورکوي چې ته مسلمان شه او حکومت ما ته پرېږده. نه، اسلام کافر ته دعوت ورکوي ته مسلمان شه، تسلم، محفوظي، هیڅوک هم تا ته څه نشي ویلی. ستا حکومت ستا دی، تا سره څوک په حکومت کې جنگ جګړه نشي کولی. و اسلم بیا ورته وایي اسلام ځکه راوړه یؤتک الله اجرک مرتین، الله رب العالمین تا ته اجر دوه ځله درکوي. ولې؟ د عیسایانو نسواراو یو ځلې د هغه دین د وجې نه اجر، اوس اسلام راغی، اسلام کې داخلېدل کتابیان چې مسلمانان شي رب العالمین ډبل اجر ورکوي. فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، کته اسلام نه مني نو د دې خادمانو، د دې مزدورانو، د ستا نه ښکته رعیت، د دې ټولو عوامو ګناه به ستا په غاړه. ولې؟ ته مشرې، ته راعي، ته مقتدای، ته خلک د اسلام نه منې کې، ته د اسلام دپاره رکاوټ جوړېږي، ته به په دې باندې ګناهګارې، تا نه به د دې تپوس کېږي. او بیا پکې دا لیکلي یا اهل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم، اے اهل کتابو زمونږ دعوت تاسو ته دا دی، اے یهود نصاراو کتابیانو، موږ تاسو یو کلمې ته راغواړو، هغه کلمه موږ منو او تاسو یې منئ. الله نعبد الا الله، هغه دا ده چې د یو الله عبادت بکو، ولا نشرک به شیئا، بل دا ده د الله سره د ذریعه عمر حصدار او شریک به نه جوړو. او درېمه دا ده ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، یو بل مشران، مولیان او پیران هغوی به دې درجې ته نه رسو چې هغوی زموږ دپاره شریعت سازي وکړي او قانون سازي وکړي او دین سازي وکړي او د هغوی حلال او حرام منو او د الله او د رسول حرام او حلال ونه منو. دا خطو توحید په دې آیات کې ذکر دی، د توحید دعوت ته درې قسمه د توحید په دې آیات کې ذکر دی. اول توحید الوهیت، الله نعبد الا الله، د یو الله عبادت. او بل دا ده چې شرک به نه کوو. او درېمه دا ده چې توحید د حاکمیت یا د تشریع یا د تابعدارۍ یا د قانون سازۍ د حق صرف د الله سره. د کتابیانو دا دوه توحید ډیر خراب وو، د الوهیت او د تشریع. دای ځای کړیو، د الله رب العالمین عبادت نه کو، د الله رب العالمین بندگی نه کوله، د الله رب العالمین سره ډیر شریکان پیدا کړي. الى کلمة سواء بیننا، کلمې نه څه مراد دي؟ د کلمې نه مراد دین اسلام دی، کلمه د توحید د لا اله الا الله. موږ تاسو دې ته راغواړو اسلام کې داخل شئ، کلمه ووایئ، لا اله الا الله ووایئ. د الله نه سوا چې څومره شریکان دي هغه نفي کوي، د هغې نه انکار وکوي، هغې نه بغاوت وکوي، د هغې مقابله وکوي. الله نعبد الا الله، موږ به صرف د یو الله عبادت کوو. حافظ ابن کثیر رحمه الله دلته معنا کوي الله نعبد الا الله، د الله نه سوا د بل چا عبادت به نه کوو، لا وثنا ولا صنما ولا نارا
ولا طاغوتا د الله نه سوا د صلیب د بت او د طاغوت د اور او د بل یو شیز عبادت بم نه کو که څوک د رڼا عبادت کوي که څوک د اور کوي نه به کو که څوک د بوتانو کوي که څوک د مشرانو کوي که څوک د صلیب عبادت کوي نه به کو بل نعبد الله وحده د الله رب العالمین یوازې عبادت بکو بل نفرد العبادة لله وحده عبادت بد الله رب العالمین یوازې کو وهذه دعوة جميع الرسل دا د ټولو رسولانو دعوت دی هر رسول د دې خبرې د پاره راغلی دی چې د یو الله عبادت وکړي د الله نه سوا د کاڼي د بوټي د حجر شجر ګنبد مینار مزار استانې خانقاه د دې ځایونو عبادتونه پرېږدئ د پیر د مړي د ژوندي د ولی د حاضر غیر حاضر د ټولو عبادتونه موږ نه کوو الله نعبد الا الله د یو الله عبادت وکړو لکه قرآن کریم کې د آیات شته وما ارسلنا من رسول وما ارسلنا قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون هر رسول چې الله رب العالمین لېږلی دی د دې د پاره چې یو الله دی د الله نه سوا د بل چا عبادت مکوئ وما ارسلنا قبلك من رسول بل ځکه الله رب العالمین فرمایي ولقد بعثنا في كل امه رسولا هر امت کې موږ رسول لېږلی دی د څه لپاره ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هر رسول دا پیغام راوړی دی چې د یو الله عبادت وکړي او د الله نه سوا د طواغیت عبادت پرېږدئ د اواز د آدم علیه السلام نه واله تر محمد رسول الله علیه السلام پورې د ټولو پیغمبرانو دی دا اواز د موسی علیه السلام هم دی چې د هغه امتیان یهودیان د عزیر علیه السلام عبادت کوي او عزیر علیه السلام ته ابن الله د الله زوی وي د الله سره شریک ګڼي اے یهودیانو تاسو د خپل نبی نه بغاوت وکړو تاسو د خپل نبی نه فرمانی وکړله تاسو د خپل نبی میشن خراب کړ تاسو د خپل نبی خبرې ماتې کړلې ولی موسی علیه السلام هم د اواز کړو الله نعبد الا الله موږ به د یو الله عبادت کو الله نشرک به شیئا موږ به د الله سره شریک او حصدار نه جوړو د دعوت عیسی علیه السلام هم دی نن که نصارا عیسایان د صلیب عبادت کوي د مریم علیه السلام عبادت کوي د عیسی علیه السلام عبادت کوي او د هغه په باره کې ډېرې کفري او بدترینې عقیدې جوړې شوي دي او د الله رب العالمین بې ادبي او ګستاخي کوي کله عیسی علیه السلام ثالث ثلاثه د الله سره دریم شریک ګڼي د تثلیث عقیده الهه درې دي الله مریم عیسی علیه السلام دا درې واړه الهه دي او درې واړه نظام چلی دا د تسلیث عقیده د کفر ده ولی من تاسو له دعوت درکو الی کلمه سواء بیننا من تاسو ته وایو دا اواز د عیسی علیه السلام دی الله نعبد الا الله عبادت به د الله کو د صلیب به نه کو د عیسی علیه السلام به نه کو د مریم به نه کو ولا نشرک به شیئا دا اواز د عیسی علیه السلام دی چې د الله سره د ذری عمر شریک او حصدار نه جوړو نه صلیب حصدار دی نه عیسی علیه السلام د تسلیث عقیده د کفر ده عیسی علیه السلام د الله سره شریک نه دی نه ابن الله دی او نه د الله رب العالمین جز او حصم نه ده او نه د مریم علیه السلام عبادت کو د هر رسول د خلې نه دا اواز راوته دی هر رسول دا اواز لګولې دی چې د یو الله عبادت بکو ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت د یو الله عبادت کوي د طاغوت نه ځان بچ ولا نشرک به شیئا دا وسره ولی زیاتی زکه چې ډیرو کتابیانو د الله عبادت پم کو او شرک پم کو د مکی مشرکانو بم د الله عبادت هم کو او شرک پم کو د دې زماني مسلمانان د الله رب العالمین عبادت هم کوي او شرک هم کوي
ډیر انسانان کلمه وای د کلمې د ویلو سره د شرک په حالت کې روان دي مزاراتو ته ځي زیارتونو لذي خانقاګانو لذي استانو لذي د هغوی نه مدد غواړي د شفا د پاره د علاج او دوايي د پاره د هغوی کاڼي د قبرونو په ځان باندې مګي د تبرک د پاره د هغوی د زیارتونو مالګي خوري او کور ته د برکت د پاره راوړي غیبانه اوازونه کوي چې یا پیر بابا یا لوی ځوانه یا شیخ عبدالقادر جیلانی یا دا تاسب یا فلان کیسه ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه د دنه بل غټ گمراه نشته چې د الله نه سوا بل چاته نبی ته ولی ته صحابي ته مړ ته ژوندي ته مزار ته ګمبد ته کاڼي ته بوټي ته आवाज کوي دا ولا आवाज نه اوري د आवाज نه غافل دي تر قیامت استا आवाज نشي قبلول په دې امت کې څومره شرک روان دي نو ځکه وي الله نشرک بالله عبادت به د الله کو خو د الله سره به د ذری عمره حصدار او شریک بل څوک نه پیدا کو دا کلمه ده دا आवाज د ټولو پیغمبرانو دی دا نوې आवाज نه دی دا آدم علیه السلام نه تر محمد رسول الله پورې او د محمد رسول الله امتیان به تر قیامت لګي چې د الله نه سوا د بل چا عبادت مکوي بل چا ته رکوع مکوي بل چا ته سر مخکته کوي بل چا په نوم باندې نظرونه منښت نظرانی او شکرانه موړي د بل چا د قبرونو کاڼي او تیږي په ځان باندې ممګي او بل چا ته غیبانه اوازونه مکوي بل څوک عالم الغیب مګنی عالم الغیب صرف یو الله دی دا په دې امت کې شرکیات پیدا کیږي د شرک د بندولو به مونږه کومې لارې اختیارو اوله لاره دا ده چې شرک مونږ او تاسو امت ته دین بیان کو قرآن او حدیث بیان کو او شرک به مونږ ته څنګه معلومیږي چې دا شرک دی شرک به په دې پیژنو چې د الله رب العالمین یو خاصه صفت د الله یو خاص صفت چې څوک غیر ته ورکی دا شرک دی لکه د مثال په تور الله رب العالمین شفا ورکي یا شفا د الله نه سوا بل څوک نشي ورکوله واذا مرضت فهو يشفين ابراهيم عليه السلام فرمایلو چې زنا جوړ شم روغول او شفا د الله سره ده د چا وبه د چا کاڼي د چا تیږي د چا مالګي چاله شفا نشي ورکوله که څوک کوئی چې پلانکی ځای کې شفا ده دا د مندانی ذمہوار دا د ګوزن ذمہوار دا د بادو ذمہوار او دا د پیریانو ذمہوار او دا د دې ذمہوار او دا د هغه ذمہوار دی د الله سره شرک وکړه رب العالمین د دا ګناه نه بخي تر سوچ د توبه نه وستلی د الله رب العالمین یو بل صفت عالم الغیب په غیب پويږي کدا صفت څوک نبی ته یا ولی ته یا صحابي ته مړ ژوندۍ ته ورکی دا په دې باندې مشرک دی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله د زمکه او د اسمانونو مخلوقات پیغمبران اولیاء مړي ژوندۍ قبرونو کې قبرونو نه بهر اولیاء نیکان خلک هیڅ څوک په غیب باندې نه پويږي غیب د الله رب العالمین خاصه ده د الله صفت دویم شرک په دې معلومیږي چې د الله حق غیر ته ورکړي شي د الله حق دا دی د الله سره د الوهیت مینه د الله سره د عبادت مینه دا مینه څوک د بل چاله ورکی بل چاته سرخ کته کوي د بل چانه تمې ساتي چې حاجت براله پوره کوي دا هغه مې لمن نیولې ده او پلانکي سره مې بیعت کړی دی او د پلانکي په نوم مې منښته کړې ده د الله رب العالمین صفت کې بل څوک شریکول دا هم شرک دی زما عزتمند دا داسې ښکلی آیات دی چې نن او تر قیامت روان دی ټولو ادیانو ته ټولو خلکو ته دعوت دی بلکې مسلمانانو ته هم دعوت دی هغه مسلمانانو ته چې سره د اسلام او کلمې نه زیارت پرسته قبر پرسته پیر پرسته د تصوف په سلسلو کې ننوتي دي تعالوا الى کلمة سواء بیننا اے مسلمانانو راشي یو پیغام دی موږ سره یو आवाज دی موږ سره یو غږ دی موږ سره یو اعلان دی هغه دا د الله نعبد الا الله موږ د یو الله عبادت کو ولا نشرک به شیئا د الله سره هیڅ څوک شریک د الله سره څوک حصدار برخدار موږ نه منو یو الله یو نظام یو قرآن د الله سره شریک نشته ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله من بد الله رب العالمین نه سوا بل څوک رب نه جوړو دا بل قسم شرک په کتابیانو کې ارباب نه مراد څه دي فی التشریع من دا نه منو دا شرک دی الله او رسول به حلال اول کوي حرام اول بک
عدی ابن حاتم رضی الله عنه ترمذی کې حدیث ته نبی علیہ السلام ته ویل چې اې الله رسول من کتابیانو خپل مولیانو ته رب نو ویلې ارباب معنا رب خو الله دی نبی علیہ السلام ورته فرمای دغه مولیانو دغه پیرانو چې به تاسو ته ویل چې دا حلال دی که حرام به د ته حلال که تاسو به حلال ګڼلو کنه او چې کله به تاسو ته حلال حرام کړل تاسو به حرام ګڼل وي او لکه د دې زمانی پیران خلکو ارباب جوړ کړي دي ورته وي لنګ با اچه پرتوک بنا چې پلنګ کې ګرځي الوا بنه خوري غوړي بنه خوري غار کې به اوسېږي چيلي به وباسي دا به کې هغه به کې د خو ارباب جوړ کړي دي قران او حديث کې ورته یو مسله راشي یره حدیث صحیح دی خو ځکه نه منم چې زما مولا نه دا ویلي زما مذهب نه دا ویلي زما مشر نه دا ویلي زما امام نه دا ویلي تا خو دغه رب جوړ کړي شریعت خو بده نه جوړي حلال اول حرام اول جائز کول ناجائز کول او شریعت جوړول دا د الله رب العالمین سره دی د الله نه سوا بل څوک دا کار بنه کوي ارباب بنئ قران کریم فرمای اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دوی خپل مولیان او خپل پیران حاکمان جوړ کړي هغه به ته حلال او حرام او کول چې دا ټول دنیا راولږي او یو شیز حرام او دوی حلالي ار څومره چې خبره وته پاس کی قوانین پاس کی حرام حلال اول نشي او حلال حرام اول نشي اکرما رحمه الله و ارباب نه مراد سدي دوی به یو بل ته سجدیم لګولي موجوده اهل کتاب هم خپل پاپانو ته خپل مشرانو ته او سجدي لګي رکوګانی ورته کوي ابن جریج رحمه الله و طاعتهم فی معصیت الله ارباب به نه جوړو د خپل مولیانو او پیرانو به هغه خبرې نه مانو چې د الله او د رسول نه فرمانی پکې راځي چې کله موږ ته د حدیث خلاف خبره کوي موږ خبره نه مانو چې هر څومره لوی سړی دی قدر احترام او عزت شتا خدا خبره موږ نه مانو امام قاسمی رحمه الله امام قرطبی رحمه الله هم دلته په تفسیرونو کې دا خبره کړې ده چې څوک د یو چا خبره بغیر د دلیل نه مني حلال اول حرام اول د بل چا مني وای دا په ارباب من دون الله کې راغی د بل چا طرف او قانون ساز او شریعت ساز ویلي یو حدیث کې راځي مستدرک کې حاکم رحمه الله راوړی دی رسول الله علیه السلام فرمای ستفترق امتي على 79 فرقه زما امت بس د پاسه او یا ډلو کې تقسیم شي درې او یا ډلې په دې ټولو کې لوی فتنه والا گمراه ډله اعظمها فتنه امتي زما په امت کې غټه ډله د فتنه والا په دې درې او یو کې گمراه ډله قوم يقيسون الامور برایهم هغه خلک دي چې دینی کارونه به د خپل رائے باندې قیاس کوي یاره زما رائے زما عقل زما اجتهاد او زما قیاس او زما مشر او زما مذهب او زما مولا دې کې دا وي شریعت به پریدي حدیث به د خپل عقل رائے او قیاس سره برابرای فيحرمون الحلال خلق باندې به حلال شیزونه حرامي ويحلون الحرام او حرام به ورته حلالي فتوی به ول ورکی د ځان نو ولي قیاس بکې دا لوی فتنه والا خلق دي اصحاب الرأي د عقل والا عقل بستلون کې خلق عمر فاروق رضی الله عنهم فرمایلیو اتقوا زانو ساتي د اصحاب الرأينا هغه خلقونه چې قران او حديث او نقل پسې نزي عقليات پسې رواني رائے پسې رواني زما رائے زما عقل زما اجتهاد زما فکر زما سوچ زما نظر دلته دا وي دي زانو ساتي فانهم اعداء السنن دا د سنت دشمنان دي ولي اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها حديث نشي یادولي نو سی وکړل قیاسونه او رائے او اجتهادات شروع کړل د قران او د حدیث په خلاف کې شروع کړل امام مظهری رحمه الله صاحب د تفسیر مظهری هغه فرمایي ومن هنا يظهر دی آیات نه معلومیږي اذا صح عند احد حديث مرفوع چې کله یو مرفوع صحیح حدیث راغې د رسول الله علیه السلام نه معارضه او ټکراو کې بل څه نشته دی او د دې حدیث د پاره ناسخ هم نشته منسوخ هم نه دی وکانه فتوى ابي حنیفه مثلا خلافه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فتوا د دې حدیث په خلاف کې وا وقد ذهب على وفق الحديث احد من الائمه الاربعه
خو نور امامانو کې چې د حدیث منلې دی او امام ابو حنیفه رحمه الله ته د حدیث نه دی رسېدلی د هغه فتوا د دې حدیث په خلاف کې ده نو موږ به څه کوو یجب علیه اتباع الحدیث په هر مسلمان د دې حدیث تابعداري لازمه ده الثابت چې دا صحیح ثابت دی او دی به دا نه وایي چې زما مذهب دا دی کی لا یلزم اتخاذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ځکه چې حدیث پرېږدي او وایي زما امام زما مولا او زما مشر زما مذهب زما ډلې دا خبره نه ده کړې نو تا خو د مذهب د ډلې د مولا نه ارباب من دون الله جوړ کړ د دې د وجه نه ډېر ښکلی او ډېر فایدهمند آیات دی ډېر عام دعوت دی هر قسم دعوت پکې راجمع شوی دی فإن تولوا که دا خلک واوړېدل د دعوت نه مني انکار کوي فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون اے مسلمانانو اعلان وکړئ چې موږ یې منو که تاسو یې منئ او که نه منئ تاسو ګواه شئ ګورئ ستاسو نه منل موږ ته نقصان نه راکوي موږ یې منو موږ علی الاعلان وایو څومره ښکلی دعوت دی مسلمانانو ورونو او خویندو قرآن کریم تعلیمات خپل کو قرآن کریم سره مینه او لګاو پیدا کو د قرآن کریم سره تعلق پیدا کو یو آیات څومره فایدهمنې خبرې راټولوي کفارو ته دعوت ورکړه د شرک نه منې کړل اسلام ته راوبلل مسلمانانو ته دعوت ورکړه شرک مه کوئ او د شرک هغه قسمونه یې ورته بیان کړل څوک به د بت پرستۍ د وجې نه ګمراهي څوک به د قبر پرستۍ د وجې نه او څوک به د ژوندي مولیانو مذهب پرستۍ او د فرقه پرستۍ د وجې نه ګمراه کیږي رب العالمین دې موږ او تاسو د فتنو او د ګمراهانو نه بچو ساتي او رب العالمین دې موږ او تاسو ته په قرآن او د حدیث د تمسک او د منګولو لګولو توفیق راکړي وبالله تعالى عز وجل التوفيق وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ